گام دیگر در راستای مدیریت منابع آب در ولایت غزنی. دو پروژه شامل یک کانال به طول 6147 متر و یک چکدم به طول 60 متر و ارتفاع 8 متر به ارزش بیش از 26 میلیون افغانی در ساحه شرابات ولسوالی قره‌باغ در حال اجرا است. این پروژه ها از سوی ریاست حوزه فرعی آبهای ساده غزنی و با حمایت مالی مؤسسه جایکای ژاپن عملی می شود. مسئولان می گویند هدف از اجرای این پروژه ها مدیریت بهتر منابع آب و جلوگیری از هدر رفتن آن است. آنان می افزایند که مسئولان امارت اسلامی خود را خادمان مردم دانسته و همواره برای رسیدگی به نیازهای شهروندان تلاش می کنند. خپل ځانونه د افغانستان مشران نه بولي بلکې د ټولو دا تقاضا ده دا یو خوښه ده چې دوی ټولو ته د افغانستان د ولس د خادمینو نسبت وکول شي او د ولس خادمان هم دي. د شراباتو ساحه کې موږ دوې پروژې تر کار لاندې لرو چې یوه د کانال پروژه ده 6140 متره اوږدوالی لري. دوهمه د چک ډیم پروژه ده چې 8 متره ارتفاع لري. مفیده ارتفاع 6 متره ده. دا دواړې پروژې په 15 کاري میاشتو کې تکمیلیږي. د 80 په شاوخوا کې کارګر ماهر او غیر ماهر په روزانه ډول په کار بوخت وي. دا پروژې د ای پی او او د خصوصي شرکتونو لخوا څخه په ساحه کې تطبیقیږي او تمویل کوونکی د ژاپن جایکا مؤسسه ده. در همین حال باشندگان ساحه شرابات با اشاره به مشکلات موجود در بخش آب از تطبیق این پروژه ها ابراز خرسندی کرده و آن را گام مهم برای رفع مشکلات آبی منطقه می دانند. دومره خوشحال یو چې حد اندازه یې نشته په خوله یې نشو بیانولی او خوشحالي حیاتي پروژې دي انشاءالله د موږ لپاره او د راتلونکي نسلو لپاره به ډېرې مفیدې وي ځکه چې دا اوبه خو د اوس ټیم نه دي دا تقریبا 1.5 کاله کېږي چې موږ ته راځي او دا مو خپلې اوبه وي نو مشکلات به انشاءالله ورسره حل شي. چک ډیم به یوازې نه د شرابات خلکو لپاره حتی د ټول قره‌باغ ولسوالۍ لپاره یو مفید ځای ده. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که به سایر بخش‌های انکشاف این ساحه نیز توجه بیشتری داشته باشد. سیلبرونه جوړ کړي او د موږ کلینیک صحي کلینیک ده پروژ کال کونډې یتیم ټولو په خپل لاس باندې جوړ کو یو څو وخت پاملرنې مؤسسې و پکې بعد لغه هغه هم لاړه اوس کلپ ده. قابل یادآوری است که با حاکمیت امارت اسلامی توجه به مدیریت منابع آب در کشور افزایش یافته و در سالهای اخیر ده‌ها پروژه کوچک و بزرگ از جمله بندها، چکدم‌ها و کانال‌های آبی در ولایت‌های مختلف تطبیق شده است.